نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. روسیا وايي راتلونکي یکشنبه اسلام آباد کې د تریویکا غونډه جوړیږي. ټاکل شوی چې د تریویکا راتلونکي غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخروا په دغه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین، امریکا او پاکستان راتلونکي غونډه به په بله یکشنبه په اسلام آباد کې جوړیږي. د زخروا په خبره غونډه د روانې میلادي میاشتې په 19 جوړیږي او په هغه کې به د یادو هیوادونو استازي د افغانستان پر روان وضعیت او له دغه هیواد سره پر مرستو او همکاریو خبرې کوي. د تریویکا غونډه لړۍ د روسیې له لوري پیل شوې چې په هغه کې د افغانستان پر سولې او دایمي ثبات خبرې کیږي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه غونډې ته به د نوي حکومت پلاوی هم وبلل شي کنه. بلور ته جان کیربي وایي افغانستان زموږ تر کلک څار لاندې دی. د پینټاګون ویان د جان کیربي په خپله تازه مرکه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې هر څه له نږدې څاري او په خبره یې ګواښونه نشي ردولی، خو په سیمه کې امریکایي پوځ پراخ حضور لري. او ملګرو ملتونو د ازبکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې استولې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنرۍ پرون چهارشنبه د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 2 کیلومتره لږ بوټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لویه کمشنري یا UNHCR وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمشنرۍ له لوري پرون له ترمز افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. ښې چاره.